مولا صاحب درته وایي سوره اخلاص لولا قل هو الله احد او چې درې ځله دې اولسته د پوره قرآن شریف برابر اجر او ثواب به الله درکړي دومره نیکۍ به الله درکړي سوره یاسین دا چې دې اولسته رب العالمین به په دې سوره یاسین د قرآن شریف د لسو ختمو ثواب درکړي دومره نیکۍ الله درکوي لیکن موږ سره د نیکۍ قدر نشته دا واقعه مې دې له درته بیان کړه زما ورور چې په زړه کې ستا د نیکۍ قدر پیدا شي اوس به بیا تلاوت د قرآن شریف کې نو ورو تلاوت د قرآن شریف کوي درې ځله سوره اخلاص اوس بابا وایي صاحب ما له قرآن شریف په ناظره نه راځي بابا سوره اخلاص خو درځي قل هو سورت او دا لوله که نه قل هو الله احد وایا او دا لوله د دریو ځلو قل هو الله احد اجر د پوره قرآن شریف د ختم برابر دی هلکه فقیر یم او غریب یم درک مې نه لګي جي چېته تعویذ راله وکړه چېته چاله بوله چې دعا راته وکړي زه یم رسول الله مبارک درته تعویذ ښودی دی که نه رسول الله مبارک دعا مونږ ته ښودې ده که نه په هغې شروع کوه فقر به د الله ختم کړي هغه څه شی دی سوره واقعه چې څوک لولي په اخري صورتونو کې صورت دی حضور پاک مبارک فرمایي په کم کور کې چې صورت واقعې تلاوت کېږي هغه کور کې به الله فقر او تنګدستي نه راولي الله به رزق فراخه ورکړي دی نه ښه دم بل کم دی عمل پې وکړه زمارونو قرآن شریف کې بې انتها فایدې دي خو که مونږ د قرآن شریف فایدو ته سوچ وکړو او مونږ د الله قرآن ته ځان وقف کړو او د الله قرآن ته مو ځان ورنږدې کړه خوند پکې څومره دی د مکې مکرمې نه نبی علیہ السلام لا هجرت نه دی کړی او یو ډلې مدینه شریفې ته ولېږله مدینه شریفه کې یو مسلمان دی اسعد ابن زراره رضی الله عنه د هغه په کور کې دیره شو دا له حضور پاک هجرت نه دی کړی خو صحابه ولېږل او د اسعد ابن زراره کور کې دیره شو الحمدلله هلته د مدینې خلک خبر شو هغې یو میټینګ راوغوښتو دارې بچین ساعده ورته وایي هلته ناست یې لکه د اسعد ابن زراره د مکې نه څه خلک راوستی دی هغې خو زمونږ د پلار نیکه دین بدلی وی یو خدای دی او قرآن دی او نبی علیہ السلام نوم اخلي په هغې ایمان راوړی دا خو څه نوي خلک راغلی دي دا شړل غواړي او که دا مونږ ونه شړل نو ممکن نه چې زمونږ د مدینې خلک ټول دغه دین ته واوړي اسید ابن حضیر رضی الله عنه دغه وخت کې لا مسلمان نه دی کافر دی نوجوان دی هغه ویل لکه دا څه وکړې ما پرېږدی زه ورځم او دا چا چې دا مسلمانان په دا کور کې ویر کړي دي اسعد ابن زراره زما دوست دی زه به یې پوه کړم وایي بس که دې پوه کړه ښه که نه یې په ورځو پې په شریکه دا مسلمانان هم ووجنو او دا چې چا دیره کړي دا هم ووجنو وایي بس زه یې پوهیم اسید ابن حضیر وایي تاسو کښېنئ هغې مجلس کې نه دی ورغی دروازې والا هغه اسعد ابن زراره والا راووت رضي الله عنه دی ورته ویې لکه ما اورېدلي دي چې تاسو د مکې نه راوستي دي څه نوي دین والا او هغه نوي دین دلته خورئ زمونږ د پلار نیکه زوړ دین ختمئ داسې دی چې ستا خلاف د ټولې مدینې خلکو میټینګ کړی دی او ناست دي نو یا خو دا خلک وشړه او که دا نشي شړلی نو زما دوست دی زه باندې خفه کېږم نو ټول قوم ستا خلاف بلورې پرېږدي دي نه تا هم وجنې او دا خلک مسلمانان هم وجنې نو یا خو دا خلک وشړه او ګنې دا خلک ستا خلاف بلورې زم بیا ستا د دوستانې لحاظ نشم کوی زم د هغوی مرسته کوم اسد ابن زراره ورته وي سید ابن حضیر ورته وی ملګري ته خو مې دوست دی که نه وي داسې کار دی کسان لرې بوزم او هغوی چې څه وایي واوره که د هغې خبرې غلطي نو تی دا مټه ونیسه ووایه شاته ته اجازت دی او که خبرې ټیکي نو ولې راباندې بې ګناه خلک شړئ اسید ابن حضیر ورته دا خو هوښیاره خبره راځه چې ورځو کور ته یې دننه کړه چې کور ته یې دننه کړه په هغې کې چې کوم مشر استاد و هغه مدرسې په دواړو سترګو ړوند دی عبدالله ابن ام مکتوم صحابي دی رضی الله عنه په دواړو سترګو نابینا دی هلګیا دی خلکو ته قرآن ښایي دا شیخ الحدیث دی دا شیخ القرآن دی دا زمونږ د مدرسې مشر دی او ورونو دا څوک دی دا مشر عبدالله ابن ام مکتوم په سترګو ړوند نابینا د قرآن حافظ د مکې نه راغلی دی خلکو ته قرآن ښایي چې دی ورغی اسید ابن حضیر هغه اسد ابن زراره هغه کوربه ورته وایي وایي زما را دوست دی دته یو څو خبرې وکړه هغه ورته وایي ډېره ښه نو د قرآن شریف تلاوت یې ورته شروع کړه چې تلاوت یې شروع کړه دا اسید ابن حضیر چپ شو وایي دا تا ماته څه واورول وایي دا زمونږ کتاب دی قرآن ورته وایي وایي دا کوم دی وایي دا زمونږ پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه الله نازل کړی دی د هدایت کتاب دی یاره وایي داسې خبرې داسې کلام خو ما چېرته نه دی اورېدلی وایي تاسو د دین څه نوم دی وایي زمونږ د دې دین اسلام دی او تاسو څه وایې مونږ دا وایو چې الله یو او دا چې ما درته څه ولوستل دا د الله کتاب او دا چې په الله ایمان چې یو دی او په دې کتاب ایمان چې دا د الله کتاب دی او دا کتاب چې په کوم پیغمبر راغلی دی هغه منل دا درې خبرې زموږ وی د دین نوم هم اسلام دی وی په دې کې په څه طریقه سړی داخلېږي وی به دغه کلمه شهادت به وي داخل به شي وی لاس راکړه هغه اسید ابن حضیر کلمه شهادت وی پروردګار مسلمان کړ د قرآن د اورېدو
چې مسلمان شو قوم په میټینګ راغوښتلی دی ورغی ورته ودرېده وایي څه چل دی که سړی دې پې کړه یاره وایي هغه خو ډېر ښه خلک دی هغې خو ډېر رښتیا خبرې کوي او امام په ایمان راوځي ملګری شم خدایه مونږ لېږلې سلوې او دا پتا خو د هغوی اثر شو بل یو کس پاسېده سعد ابن عباده رضی الله عنه د خزرج قبیلې سردار او مشر وایي داسې کار دی دا اسعد ابن زراره زما د ترور زوی دی زه ورځم زه پوه یم که ما پوه که خو ډېره ښه ده که ما پوه نه کړی شو نو زه به ستاسو ملګری یم او د هغه سره چې تاسو جنګ کوئ زه به م ورسره کوم ډېره ښه تاسو کښېنئ دی ورغی اسد ابن زراره ته دروازه ووهله باغ والا راووته ترور زوی م اورېدلي دي چې څه خلک تا راوستی دی مسلمانان ورته وایي او هغوی څه نوې خبرې کوي او زمونږ د پلار نیکه زوړ دین بدلوي دی ګوره ماما زویه داسې کار دی ته راشه په خپله د هغې خبرې واوره که دا خلک غلط و تا له اختیار در کوم ویې شړه او که خلک ټیک و نو ولې را باندې بې ګناه خلک شړې وایي دا خو خیاره خبره ده ورننوت چې ورننوت همغه نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم هغه ته وایي لږ د قرآن تلاوت ورته وکړه هغه ورته صاحب د قرآن شریف تلاوت شروع چې تلاوت یې شروع کړه هغه سعد ابن عباده چې څوک په جوش کې راغلی چې دا به شروع او ورته وایي دا څه شی دی وایي دا د الله کتاب یاره ما خو د دنیا خبرې اورېدلې دي وایي دا رښتونی کتاب معلومېږي ستاسو د دین څه نوم دی اسلام وایي په دې کې په کومه طریقه داخلېږي سړی وایي کلمه شهادت به وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بس ور داخل بشي وایي دا رښتونی کتاب دی معلومېږي دا چې ستاسو دین رښتیا دی لاس راکړه لاس یې ورکړه هغه بیعت وکړه پروردګار د قرآن په اورېدو هغه مسلمان کړ راغی اوس قوم ناست دی دی ورته مخامخ ودرېد قوم ته وایي ټول اوس په زرګونه خلک ناست دي په دارې بني ساعده کې نو اجتماع ده تورې په لاس دي چې ورځو دا مسلمانان ووجنو شړو یې دا مشر ورته سعد ابن عباده وایي بچی زه څنګه سړی یم وایي ته خو د قوم زمونږ مشر یې وایي نه زه هوښیار یم که قمق نه نه وایي ستا غوندې هوښیار سړی بل کم وایي که زه یو فیصله وکړم زما خبره به منې د هغې خو دا مطلب و چې دې به راته وایي چې راځئ چې پرې ورځو دې انقلاب ته خوښ دی خوشحاله زنده باد و دې به راته دا وایي جي بلکل ته مخکې کېږه مونږ درپسې یو ته چې هلکه ګورې یوازې مې پرې نه دی ورکلکولې نه نه جي چې ته څه وایې مونږ ستا تابعدار ته خو مونږ بوځه او تورې راکړه چې درسره ځو که نه ځو وایي ښه داسې کار دی چې د هغې څلو خبرې ما واورېدې د هغوی هغه کلام مې واورېده د هغې نوم قرآن دی او د پیغمبر نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم او رښتونی دین یې دی او زه خو یې ملګری شم ما خو په ایمان راوړم او تاسو ته هم وایم چې ایمان پرې راوړئ مسلمانان شئ جناب په هغه مجلس کې په زرګونو خلکو په یکدم ټول الله مسلمانان کړو کلمې شهادت یې ویل دا د قرآن برکت حضور پاک مبارک چې مدینې شریفې ته ته مدینه منوره فضا اواره وه ماشومان او جینکو هلکانو استقبال کو دا د چا برکت شو د قرآن شریف په سجه چې د قرآن شریف تلاوت څوک کوي هغه له خوند او هغه له پړه کې لاره وباسي او چې څوک یې اوري چې دی مسلمان یو د زړه په نیت یې ورته غوږ کېښوده قسم دی چې د هغه په زړه کې به اثر کوي لارې به پکې وباسي حضور پاک مبارک کې به د قرآن شریف تلاوت کو عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی دې سینې به لکه د کټوې جوشونه وال او جلل به وسره او د خپې مبارکې به وپړسېدې حتی تورمت قدماه د خپې به وپړسېدې خوند یې وله ورکو نو قرآن ډېر د برکت کتاب دی روم او ډېر د هدایت کتاب دی او چې کوم ځای د قرآن شریف تلاوت کوي د الله قهر و غضب بالته بلکل نه نازلېږي خو مونږ قرآن شاته کړی دی که نه مونږ قرآن ته شا کړی ده هغه اتخذو کتاب الله وراءکم ظهریا مونږ شاته غورځولی دی مونږ قرآن له توجه ورنه کړه مونږ هدایت د قرآن نه ما سوا په نورو څیزونو کې ګڼو حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هدایت لوی سرچشمه د الله قرآن دی او وی که چا د قرآن نه ما سوا په بل څیز کې هدایت طلب کو وی دا به ګمراهان جهنم ته به رسېږي دا بچي چې تلاوت کوي والله ستا پکې اجر او فایده ده حضرت موسی علیہ السلام تفسیر کبیر کې مولانا امام راضی رحمه الله لیکلی بلاره باندې موسی علیہ السلام روان دی او قبر کې سړي ته عذاب ملاویږي پیغمبر ته د قبر کشف کېږي دی چې واپس هم په هغې لاره راځي په هغه قبر کې هغه انسان ته خوشحالۍ ملاویږي حیران شو چې الله اوس تلم نو دې قبر والا ته عذاب ملاوېده په جهنم کې پروت او چې اوس واپس رالم نو په جنت کې پروت دی دا ولې فوراً جبریل علیه السلام ورته راغی پیغمبر ته چې څه مسله پېښه شي فرشته ورسره فوراً راځي وایي چې اوس تلم نو دې قبر ته عذاب ملاوېده او چې اوس واپس رالم نو دې په جنت خوشحالۍ کې پروت دی دا ولې وی صاحب دا سړی چې مړ شو د ده نه ښځه حامله پاتې شو امید بچی لا نو پیدا دا سړی مړ شو دا قبر وه او د ډېر ګناهګارو الله پې عذاب شروع هغه د ده د مرګ نه پس د ده بچی پیدا شو
او دی خو لګیا دی قبر کې عذاب ملاوي ګناهګار دا د مرګ نه پس چې د کم بچی پیدا شو هغه لوېده اوس لږ ساعت پس هغه ماشوم لوی شوی نو مور بوته او جومات کې استاد ته کېنو چې دته تورات وښایه هغه زمانه کې خو د خدای کتاب تورات ورته وښایه استاد ورته وی وایه بچې بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو بسم الله وایو هغې هغې مطابق چې کوم لفظ د الله په نوم شروع کوم عبرانۍ سوریانۍ کې نو ماشوم وی بسم الله د الله په نوم شروع کوم وی الله وی چې د ده نه کوم پیدا دی هغه زما نوم اخلي نو هغه ژبه زما په نوم راقي او دله د عذاب ورکو بند کړی پیدا او جنت ته ولېږي نو ستا نه چې کوم بچې حافظ پاتې شو په رمضان کې تلاوت کوي حافظ خو برکتي انسان دی ولې چې دې قرآن یادوي نو څومره بار هغه آیاتونه وایي هسې خو نه یادېږي او بیا دورونه کوي او بیا رمضان کې چې ختم کړي د هغې نه مخکې څو ځله دور کوي نو څومره اجر او ثواب د ده کېږي او څومره د مور او پلار کېږي حفظ بهترین شی دی د قرآن شریف وایه رښتیا که نه چې کوم ځای د قرآن شریف تلاوت کېږي د انسان په دې زړه کې کرښې او لارې جوړوي که نه جوړوي دا قاري صاحب د مشهور قاري تېر شوی دی قاري عبدالباسط ما تلاوت مخامخ په مخامخ اورېدلی دی یو وخت کې ستاسو دې صدر ته راغلی په دې سونهري مسجد کې سورت قاف تلاوت کړی موږ راغلي ورته ناستو ناشنا تلاوت حالانکه شکل ته چې ولې وله کتل نو تا به پې ګمان ځکه ګیره برې تر څې خریدي یو شینه شنه پټه د دې سر نه تو کړې وه لیو د مصر الله آواز ورکړی یو عجیبه لهجه الله ورکړی یوازې د قرات او تجوید مهارت نه اواز سا او بیا هغه لهجه او طرز د تلاوت چې هغه له پروردګار کوم ورکړی دا په دنیا کې منلی شوی قاري د مصر اوسېدونکي کویت ته راغلی د لویو کارخانو مالک او کویت کې ښخ دی د هغه تاریخ لیکي وی مصر کې هغه زمانه کې چې د مصر بادشاه جمال عبدالناصر و لار چې نو د بل ملک هغه بادشاه وله د ښار دا معزدین راوغواړي ډوډۍ وله وکړي او تاسو به لیدلي په دې ډوډو کې ورته بیا هغه ډول او سورنا او ډبډو دا قصې پسې ورته خوشحالۍ یې جنکۍ ورته ګډئ شرابونه کبابونه عبدالباسط وایي چې ما ته مې اطلاع راله چې د روس بادشاه دی ورسره ډېر لوی وزیران دي او ډېر لوی وفد دی او جمال ناصر ډوډۍ کړی تم راشه ویې لاړم لوی میز لګېدلی دی او د میز نه یو طرف ته د روس بادشاه دی روس چیف او هغه سره خپل وفد او بل طرف ته جمال ناصر دی او د مسلمانانو وزیران دي او دا میدان ټول د مسلمانانو نه او د دغه روسیانو نه ډک دی هغه سره لوی وفد دلته دې خبرې کوي جمال ناصر دغه د روس بادشاه ته وایي چې صاحب که دې خوښه یو کلام درته واورم وایي موږ وایي چې دې بچه ته ډول سورنا او ډنګه ډونګه به ورته کوي اوس دلته وایي هغه وایي چې واوروه وایي جمال ناصر ما ته مخ راواړو چې قاري باسط تلاوت شروع کړه وایي دا تیار نه وم تلاوت ته وایي چې مې فکر شو چې خدایه تلاوت تا خو د روس بادشاه دی روسیان خو قرآن شریف څه کوي چې خدای او پیغمبر هم نه مني هغې خدا شي نه مني نه خدای مني نه رسول مني او نه پیغمبر مني او نه قرآن مني دې په تلاوت څه پوهېږي چې د تلاوت ورته وکړم وی لږ غوندې داسې ساوه شوم وی ما ته وایي چې عبدالباسط ته تلاوت شروع کړه ته شروع کړه وی ما تلاوت شروع کړه وی اوله کې سوچ کوم تلاوت هم کوم او اوله کې دام سوچ کوم چې عبدالباسط نور کله به ستا تلاوت هغه چا اورېده چې دا قرآن خو مني که نه مسلمانانو به اورېده او نن ستا تلاوت ته هغه خلک ناست دي چې دا قرآن خو څه کوي د دې پیغمبر او د دې رب هم نه مني وی ډېر شوق یې راکړه تلاوت وی داسې شوق یې راکړه او دومره مینه یې راکړه او دومره په خوند تلاوت مې وکړه چې وی ما له جلا راله او هغه جلا کې زما ساه بنده شوه نو تلاوت مې بند کړ وی چې داسې مې وکتل جمال ناصر هم جاړي او مسلمانان هم جاړي وی چې مخامخ دی هغه د روس بادشاه ته وکتل هم جاړي او د هغه ټول وفد جاړي زارو قطار وی اوښکې ترې روانې دي وی سترګې وچې کړې جمال ناصر ته وی چې جمال ناصره دا تا به ته څه واورول دې خو د ما د زړه کې لارې ویستې هغه ورته وایي چې دا زمونږ کتاب دی که نه مونږ خو یو دین منو اسماني او یو ذات منو د دې یو خالق او مالک د دې دنیا او دا هغه الله زمونږ د هدایت لپاره نازل کړی دی دا مې درته واورو وایي چې په دنیا کې مې هر قسمه کلام اورېدلی دی هر قسمه خبره مې اورېدلې ده او په طرزونو باندې او په سورناګانو کې مې هر قسمه شی اورېدلی دی لیکن زما په زړه کې چې دې کلام کم اثر پیدا کړو زما په زړه کې کومې لارې پیدا کړې دا یو کلام زما په زړه کې نه پیدا کړو د قرآن شریف ډېر لوی برکات تېرونو ګورئ او د قرآن شریف ډېر لوی اثر دی افسوس او افسوس چې مونږ په صحیح طریقه د الله کتاب له توجه ورنه کړه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث دی د قرآن شریف تلاوت بکاو نو د دروازې مخې ته یو چبوتره جوړه کړې وه یو ځای جوړ کړی و هلته به منظم کو د قرآن شریف تلاوت به هم کو جلل به
د مکې دا کافر براله دا ماشومان او ښځې هغوی به ورته غوږ ایښودی ناست به ورسره خلک راغلل ابوبکر صدیق ته یې ویې نه دې پرېږدو په مخه یې که غریب هغه خپل ګوډې او امسا واخېستل حبشې ته روان شو یو کافر دی هغه ورته راغی ابوبکر څه کې وی زم هجرت کوم ولې وی دا قوم مې نه پرېږدي دوی مې نه پرېږدي نه نه ته خو زمونږ مشر یې عزتمند دی زمونږ خدمت کې د یتیمانانو خدمت کې د کونډو خدمت کې ستا غوندې سړی زمونږ نه بار به ځي ولې به ځي راځه ته واپس یې راوست او د مکې د ملکانانو د چودریانو میټینګ یې راوغوښت وی ګوره دا ابوبکر چې دی دا تاسو ولې د مرتد نه شړی دا خو ډېر ښه سړی دی هغه خپل دین دی زمونږ خپل دین دی او دا خو زمونږ د یتیمانانو سره یې ښېګړې کوي کونډو سره ښېګړې کوي دا خو د دې ټول قوم په فایده کې دی زمونږ د مړي د جمدي خدمتونه کوي دا هغه خپل دین زمونږ خپل دین پام کوئ چې دی ونه شړی هغې ورته څه وایي هغه مشران کافران مشرکان هغې وایي ټیک ته مونږ یې پرېږدو خو په یو شرط چې دی به د خپل مونځ او دس او د خپل تلاوت په کور کې دننه کوي بار به نه کوي دی بار لګي هغه خپل کتاب لولي قرآن شریف نو زمونږ ماشومان او ښځې ورته راغونډې شي مونږ یېرېږو چې زمونږ دا ماشومان او ښځې راځه دا قرآن اوري مسلمانان نه شي جزا هغې کې خو دومره اثر دی چې دا کافر راغی ابوبکر صدیق ته وایي بس داسې کار دی ما د لامن درکړ خو ته به مهرباني کې ردې نه پس به دا قرآن په کور کې دننه وي مونږ به په کور کې دننه کې دا شرط دی در باندې ډېره ښه یو څو ورځې تېرې شوې ابوبکر صدیق له خوند ورنه کړ بیا راووت هغه د دروازې مخې ته چې ځان لکه مچه بوتره جوړه کړې په هغې ودرېد او بیا لګیا دي په زوره زوره د الله قرآن وي ورسره جاړي او د مکې دا ښځې او ماشومان د لار ته ډکه شوه هغوی م ورسره جاړي دي کافر او د ابوبکر صدیق قرآن ته غوږ ږدي د مکې دا مشرکان بیا ورلل هغه کافر له ورلل چې چا وله امن ورکړی وي تا ابوبکر له امن ورکړه په دې شرط چې دی به کور قرآن لولي هغه خو دا شرط خلاف ورزي وکړه خو بیا بار راوتی دی مهرباني وکړه یا کور ته دننه کا او یا ته خپل امان واپس که موږ دې بار نه پرېږدو ځکه زموږ بچي مسلمانېږي چې د قرآن اوري زموږ ښځې مسلمانېږي چې د قرآن اوري سړی راغی ابوبکر صدیق ته ووایي وی صاحب تا له خو ما دا شرط لګولی چې ته به په کور کې دننه تلاوت کې بار به نه کې تا خو بیا د شرط خلاف ورزي وکړه او کافر دې بار نه پرېږدي یا خو داسې وکړه چې کور دننه خپله تلاوت ته کوه ځکه ته چې بار کې دا ماشومان او ښځې مسلمانېږي ستا په دې اواز او یا دا مهرباني وکړه چې ما ته خپل امان واپس کا بیا ته پېښه او د مکې خلک پېښه ابوبکر صدیق ورته ما تا ته خپل امان واپس کړ ما له د الله او د رسول امان کافي دی خو زه به تلاوت کوم دقه دروازې کې مخکې کوم دا زما کور دی او زما د کور مخه ده او که څوک ورته غوږ ږدي کېږدي دی او که څوک نه ږدي نه دی ږدي زما ورور یو ګڼ شمېر سره د حضرت عثمان غوندې شخصیت حضرت عثمان غوندې شخصیت رضی الله عنه یو ګڼ شمېر خلک صرف د ابوبکر صدیق د قرآن په اورېدو باندې پروردګار مسلمانان کړل د قرآن خو والله دومره برکت دی چې د حد نه وتی هغه خلک چې د شپې پاسي خپل رب ته په سلګو سلګو جاري نو طالبان او د حافظان دا خلک چې دا د الله کتاب ته ځان وقف کړی دی د حضور پاک مبارک د وینا مطابق دا ډېر بهترین مخلوق دی دا الله ته ډېر خوښ مخلوق دی دا الله ته ډېر نږدې مخلوق دی محمود غزنوي یو لوی بادشاه تېر شوی دی محمود غزنوي مجاهد هغه وایي زما په زړه کې 3 شکونه یو شک مې په زړه کېده چې ما به الله وبخي که نه ولې د خاتمې پته نه لګي دویم شک مې په زړه کېده چې زه به د خپل پلار سوچز ویم او کارمونه به یم ځکه مور مې چې د غلطي نه کړې او دریم شک مې په زړه کېده چې نبي علیه السلام فرمایي چې العلماء ورثة الانبیاء چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي نو دا د نبي علیه السلام رښتونی حدیث دی که د بل چا خبره ده د بل چا مقوله ده دا سوداګانې مې وې یو ځل د شپې په لاره ته یو خپل غلام ورسره دی غلام سره د سرو زرو ډیوه او د زیتون تیل پکې بلیږي د رڼا لپاره ګډری خو وین یو ځای کې یو لوړ دی لواري کوي او یو الک د لوړ هغه ډیوې ته سر ټیټ پاس کېږي او کتاب ورته ګوري محمود غزنوي هغه الک دی خو راشه بچې څه کې وی صاحب سبق یادوم وی سبق کور ولې نه یادې وی چې ډیوه راکره نشته د دې لوړ دی ډیوې ته د شپې ګورم وی خره دین طالب ته ګوره او دونه غریب چې ډیوه ورسره نشته وی ها بچې دا ډیوه والا د سرو زرو ډیوې ورکړه او تیل د زیتون دی او چې کلم تیل خاصېږي بیت المال ته راځه تیل به ملاوېږي زه کور سبق یادوه چې راغی وده شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولید حضور پاک مبارک ورته فرمایي اے محمود رسبکتګین زویا الله دې وبخه ځکه چې تا زما وارث سره امداد وکړه چې د خوبه راپاڅېد وی نبي علیه السلام را درې واړو سوالونو جواب راکړ دا مې شک و چې ما به الله وبخي که نه نو حضور پاک مبارک راته دعا وکړه چې الله دې وبخه دا شک مې مو الله به مې بخي دا مې شک و چې د مور خپل زوی مو که پردی
د پلار مور مې غلطي چېرته نه کړې چا سره نو وی راته د پلار نوم واغه چې ای محمود رسوبکتګین زویه خدای دې وبخه نو پته ولګېده چې پلار مې خپل او دریم په دې حدیث کې مې شک و چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي یاره دا واقعي د نبي علیه السلام حدیث دی او که دا د بل چا مقوله او خبره ده وی راته وفرمایل چې ای محموده د سبکتګین زویه الله دې وبخه لکه چې زما وارث سره د امداد وکړه نو طالب ته خپل وارث ووی نو چې طالب یې وارث شو خو د استاد عالم حافظ په یقینا وارث شو که دا د پیغمبر وارثان دي او د حضور پاک وینا ده ګوره وارث هغه چاته وي چې پلار یې مړ شي یا نیکي مړ شي یا مور او د هغه نه کم مال پاتې شو دی په قبضه کې والي نو د حضور پاک مبارک نه څه پاتې دي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي وی دوه څیزونه مې درته پرېښي دي تر څو چې په تاسو خپلې منګولې ولګولې نو تاسو به کامیاب یې یو د الله کتاب او بل د ما سنت نو دا چې چا قبضه کې واخېستل د حضور پاک میراث دی نو هغه وارث شو که د مارونو د عالمانو طالبانو حافظانو مدرسو قدر وکړئ ښه پردی ژبه به نه غږوئ نن امریکا د دې دشمنه ده نن د امریکې او د برطانیې دا سوچ دی چې مدرسه بدنامه شي بانې وله جوړوي هلکه مقدمې دي تاریخونه دي او روزانه منډې دي د خدای غضب هلکه 15 منه ټوپک مې په سر دی دا د خدای قهر او غضب پلانکي اسپتال کې مې هلته مریض پلانکي کې هلته مریض دا د خدای قهر او غضب ولې رحم ممکن نشته ارحموا من فی الارض د ځمکې په مخلوق رحم وکړه اسمان والا ذات په تاسو باندې رحم وکړي دا زما وینا نه ده دا د رسول الله مبارک وینا ده هغې استی چې هغه دروغ نه وي او رښتیا وي نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی الله راته جهنم وښو جهنم یو ښځه وه پیشو یې مړه کړې وه جهنم کې پرته وه او هغه پیشو پې لګیا وه چتونه یې پې لګول ولې وی پیشو یې تړلې وه نه خوراک ورکړه او نه یې پرېښوده چې ځان له په خپله ښکار وکړي هغه پیشو د لوږې نه مړه شوه پروردګار هغه ښځه د هغه پیشو د لارې وجې نه جهنم ته ولېږله وی ما په خپلو سترګو حضور پاک مبارک فرمایي ولیده چې هغه پیشو پې چکونه لګول مخې ته شوکه او دوزخ کې سوځېدله ښه بله ښځه مې ولیدله ګناهګاره بخاري شریف کې حدیث دی بله ښځه وه په لاره تله تږې وه یو ځنګل کې ورته کوي ښکاره شو چې هغه کوي له ورله نو چې ګوري نو برقه نشته په کوي برقه نشته او یو سپی د تندې په مخ اغشتی دی سپی ژبه یې دومره بار رایستې ده او د تندې د وجې نه هغه سپی د کوي په غاړه چې کومه خټه ده هغه خوري هغه څټي یاره دا ښځه وایي چې زه سینګ تږې معلومېږي دا چې دا سپی هم هغسې تږې دی زر یې موزه وویسته موزه او هغې پورې خپله لوپټه وتړله برقه نشته په کوي او هغه موزه یې ښکته کړه او د کوي نه یې پکې اوبه راویستې او هغه سپي ته یې هغه اوبه واچولې هغه سپي هغه اوبه وڅکلې سپي یې مخکې سیراب کړو وروسته یې ځان سیراب کړ رسول الله مبارک فرمایي د هغه سپي باندې یې ښځې رحم وکړ او سیراب یې کړ الله هغه ګناهګاره مومسه حدیث کې راځي هغه د جهان ګناهګاره ښځه د هغه سپي د رحم نه وجې پروردګار جنت ته ولېږله رحم داسې شی دی مچان وجل جیز دی ګورې ګناه نه ده مچ چې سړی وجني ځکه دا خو دا بیماری ته پیدا کېږي هیزه او بلبل لیکن د انسان نیت ته ګوره انما الاعمال بالنیات یو سړی چې خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل یاره وی په یو معمولي عمل یې وبخلم په یو ډېر معمولي عمل پسې یې وبخلې وی چې الله راته وی چې یو ځل دې په مچ رحم کړی دی ما وبخلې څنګه صحیح مې راواغېسته په مشواره کې مې قلم ګنده کړ او په هغې مې خط لیکه او چې قلم مې راوچت کړ یو مچ راغی په قلم په سوکه کېناسته هغه صحیح یې څکله ما وی راشه یاره د خدای مخلوق دی او دې وخت کې تږی دی یا اوږې دی پرېږده چې دا صحیح اوس کي لږ ساعت مې ورته قلم ونیوه چې مچ مور شو پاسېده ما بیا خط شروع کړ الله وی دغه کار دې کړی په دې مې وبخلې جنت ته ځه اوس مچ وجل دا به ته نه کوې چې مچ به نه وجنو رحم به پرې کوو نه د هغه یو نیت یو